سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. محمد نبي د صالح بل ټویټ ته هم ځواب ورکړی دی. ورته یې لیکلي زه د کرکټ لوبغاړی په حیث خپله دنده په عملي توګه ترسره کوم. د خپل هیواد او بیرغ نوم پورته کوم. په ټولنیزو رسنیو کې خپله سینه نه ډبوم چې له صفر اغیزې سره اتل شم. د لومړي مرستیال په توګه ناکام شوی ما درته د ډیر بلوغ او لږو احساساتو تمه درلوده. د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د ولسي جرګې غړي مرسل نبیزاده ووژل شوه. د طالبانو په کنټرول کې د کابل امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې پیښه تایید کړې ده. د طالبانو په کنټرول کې د کابل امنیه قومندانۍ ویاند وایي نبیزاده د کابل په احمدشاه بابا مینه یا 12مه ناحیه کې د یکشنبې په ورځ له ماسپښین مخکې په خپل کور کې د ناپېژانده وسلوالو برید کې وژل شوې ده. زدران وویل په پیښه کې د نبیزاده یو ساتونکی هم وژل شوی او ورور یې ټپي دی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. صالح وایي اشرف غني د سولې نه بلکې د دوحې د ډرامې مخالف و. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر مایک پمپیو هغه څرګندونې رد کړي چې ګواکې ولسمشر غني د سولې د خبرو مخالف و. ښاغلي صالح وویل ولسمشر محمد اشرف غني رښتینې سوله غوښته خو د امریکا پټه پریکړه دا وه چې افغانستان راولپنډۍ ته وسپاري څو دوی د خپل پلان له مخې سترې جګړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ کیږي ځان چمتو کړي. هغه یوې ډېرې مهمې موضوع ته په اشارې سره زیاته کړه چې د مونیخ د امنیتي کنفرانس په څنډه کې ما پمپیو ته ورپېښ خطرونه او احتمالات تشریح کړل. ما 11 دلایل وړاندې کړل چې تاسو ولې زموږ هیواد پاکستانیانو او ترهګرو ته ورکوئ او له دې سره سوله نه راځي. هغه وویل هغه څه چې موږ کولی شو د دوحې تړون لاسلیک کول د 15 ورځو لپاره وځنډوو تر څو ستاسو خپل پلاوي راټول کړي. لومړي مرستیال زیاته کړه دوی د ستراتیژیکو ګټو لپاره انسانیت تر پښو لاندې کړی او اوس د خلاصون اسانه لار دا بې اساسه کیسې ګڼي. صالح همدارنګه د یو بل کس په ځواب کې لیکلي تاسو چې رسنیو کې د ډالرو په زور تبلیغات ګورئ دا حقیقت نه دی او امریکا غواړي په داسې بې اساسه خبرو د خلکو مخ له حقیقته واړوي. پاکستانی چارواکو دغه هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله په خیبر پښتونخوا کې د امنیتي حالت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او د پېښور په سربند کې د پولیسو پر مرکز ترهګریز برید یې غندلی دی. رانا ثناءالله ویلي مرکزي حکومت په خیبر پښتونخوا کې د امنیتي حالت د خرابېدو په اړه اندېښمن دی. دی وایي په خیبر پښتونخوا کې ترهګر د پولیسو پر مرکزونو بریدونه کوي پولیس او افسران په نښه کیږي. وسلوالو د تېرې جمعې په شپه د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د سربند د پولیسو پر تاڼې برید کړی و. چارواکو ویلي امنیتي ځواکونو له دغه برید وروسته بریدګر تعقیب کړی او نښته کې ورسره یو افسر او 2 پولیس وژل شوي دي. د امنیتي سرچینو په وینا دغه برید کې لاسي بمونه سنایپر یا نښه ویشتونکي ټوپکونه او اتوماتي وسلې شاملې وي. اوتنبایوا وایي د امنیت شورا غړي باید د طالبانو ظالمانه سرغړونو پر ضد متحد شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د امنیت شورا له غړو هیوادونو غوښتي چې د طالبانو د هغو سیاستونو په ضد متحد واوسي کوم چې افغانان له خپلو بشري حقونو لرې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولۍ یا یونما مشرې روزا اوتنبایوا په افغان نجونو او ښځو د دې په ټکو د طالبانو لخوا د بشري حقونو د ظالمانه سرغړونو پر وړاندې د امنیت شورا متحده کېدو ټینګار کړی. میرمن اوتنبایوا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویلي د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غړي باید د هغه سیاست په خلاف متحد واوسي کوم چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له خپلو بشري او بنسټیزو حقونو لرې کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د بندو دروازو تر شا په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه غونډه وکړه. د امنیت شورا 2 دایمي غړو روسیه او چین او 2 دوره‌ایي غړو موزمبیق او غانا منفي رایې ورکړې. له دې ښکاري چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو موضوع د امنیت شورا دننه هم د سیاسي مسایلو او د هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو ښکار ده. په متحده ایالاتونو کې یو شمېر افغانانو نن شنبه د جنوري 14مه د مرغومې 24مه په واشنګټن ډي سي ښار کې د ښځو پر تعلیم او په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا د بندیزونو د لګېدو په غبرګون کې لاریون وکړ. لاریون کوونکو د نړیوالو لخوا پر طالبانو د فشار راوستلو غوښتنه وکړه. هغه ډله چې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته یې په تدریج سره پر افغان میرمنو او نجونو محدودیتونه ډیر کړي دي. د بلخاب د ډبرو سکرو کان ملي پرمختیایي شرکت ته وسپارل شو. د ملي پراختیا شرکت وایي تازه د کانونو او پټرولیم وزارت لخوا د بلخاب د ډبرو سکرو د ایستلو مسؤلیت ورسپارل شوی دی. په شمال حوزه کې د دې شرکت یو مسؤل فرید عظیم وایي
د یادې ادارې لخوا د بلخاب د ډبرو سکرو لومړني کارونه پیل شوي دي. د دوی په وینا د دې چارې په پیلېدو سره به څه باندې 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. عواید به یې هم په ملي پروژو او په ځانګړې توګه په قوشتېپې کانال کې ولګول شي. په ورته وخت کې د کانونو صنایعو خونه وایي د ډبرو سکرو د ایستنې چارې باید معیاري شي. د ملي پراختیا شرکت د معلوماتو له مخې یوازې د بلخاب د ډبرو سکرو په 2 حوزو کې د ډبرو سکرو ذخیرې په احتمالي توګه 1.5 میلیارډ ټن ته رسیږي. د امریکا د ولسمشر جو بایډن په کور کې نور پټ اسناد موندل شوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د ولسمشر جو بایډن په کور کې چې په ډیلاویر کې د 15 مخه نور پټ اسناد موندل شوي دي. د بایډن ځانګړي وکیل ریچارډ د سوپر ویلي د اضافي اسنادو خبره د پنجشنبې په ورځ ډاګیزه شوه او دا اسناد سملاسي عدلي وزارت ته سپارل شوي دي. ښاغلي سوپر ویلي دا اسناد د هغه مهال دي چې بایډن د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال و. د امریکا لوی څارنوال د دې معلومولو لپاره یوه ځانګړې پلاوی ټاکلې ده چې آیا ښاغلی بایډن د مرستیال ولسمشر دندې پر مهال د خپل پټ کاري ریکارډ سره په چلند قانوني مات کړی دی. که څنګه د پټو اسنادو لومړۍ ټولګه د واشنګټن یو څیړنیز مرکز کې د بایډن پخواني دفتر کې موندل شوې وه. د دې اسنادو موندل کېدو له سیاسي اړخه پر ولسمشر جو بایډن فشار ډیر کړی. مخکې پټ اسناد د بایډن د هغه سپورتي موټر په ګیراج کې موندل شوي و چې د 18مې لسیزې پیرته ورګرځي. واشنګټن ایگزاماینر وایي داعش په افغانستان کې د جلب او جذب بهیر چټک کړی دی. واشنګټن ایگزاماینر ورځپاڼې د طالبانو او چین په نږدې اړیکو او په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې پر زیاتېدونکي ګواښ یوه لیکنه کړې ده. په لیکنه کې په کابل کې د ډسمبر په میاشت کې پر یوه هوټل چې چینایان پکې اوسېدل د برید یادونه شوې. د دې برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلی دی. لیکنه وایي د جنوري په 5مه طالبانو اعلان وکړ چې پر دې چینایي هوټل په برید کې د ښکېلو کسانو په شمول یې د داعش د خراسان څانګې 8 کسان وژلي دي. د ورځپاڼې په وینا په سبا یې د چین د نفتو او ګازو یوې کمپنۍ د طالبانو له حکومت سره د افغانستان په شمال کې د امور سیند په نفتي حوزه کې د تیلو د رایستلو یو مهم قرارداد لاسلیک کړ. د واشنګټن ایگزاماینر په ټکو چین په افغانستان کې دا پانګونه داسې مهال کوي چې طالبانو د ډسمبر په وروستیو کې ښځې په نادولتي موسسو کې له کار کولو منع کړي او په غبرګون کې یې څه باندې 80 نادولتي سازمانونو په افغانستان کې خپل کارونه وځنډول. واشنګټن ایگزاماینر په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې زیاتېدونکي ګواښ ته اشاره کړې او وایي چې دغې ډلې په افغانستان کې د جلب او جذب بهیر چټک کړی دی. درنو کتونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه وه. تر بیا نورو خبرونو د خدای په امان خوشحاله ژوند.